شیخ صاحب لنډ تعریف کوم موږ د عوامو لپاره دا وکړي چې علم المصطلح دا څه ته ویل کیږي او اهمیت یې څه دی؟ سند هغه سلسله او زنجیر او کړۍ ده چې په هغې باندې موږ او تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسیږو، چې دې ته علم اصول الحدیث هم وایي، علم المصطلح هم ورته وایي، علم الاسناد هم ورته وایي، علم التحدیث هم ورته وایي، علم الجرح والتعدیل هم ورته وایي، علم الرجال هم ورته ویل کیږي. بیا سفیان ثوری رحمه الله فرمایي چې اذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. یو سړي سره سلاح نشته په څه جنګ کې؟ تا سره سند نشته، ته د مخالف مقابله په څه باندې کې؟ مقلدین یو اعتراض کوي چې تاسو ټول عمر تقلید بیانوي چې لکه تقلید نشته په شریعت کې، وایي تاسو چې وایي چې حدثنا فلان او قال فلان وایي لکه ته هم تقلید کې. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، یو ځل بیا رڼا سټوډیو پودکاسټ ته خوش آمدید تاسو ته ویو. ان شاء الله نن به موږ خبرې کوو په اصول الحدیث باندې. او ډیر دا مسلمانان زمونږ وایي چې لکه موږ څه پوهیږو چې دا حدیث څه ته ویل کیږي، صحیح حدیث تاسو یو تاسو یې ضعیف حدیثه. نو ان شاء الله دغه پروګرام کې به تاسو په دغه مسلو باندې عام ساده فهم داسې یو طریقې سره موږ خبرې کوو چې عام مسلمانان په هغه باندې پوه شي. په دې سلسله کې موږ دعوت ورکړی شیخ صاحب سرتاج ته. شیخ صاحب تاسو ته هرکلی وایو. السلام علیکم ورحمت الله. جزاکم الله بارک الله فیکم. شیخ صاحب لنډ تعریف کوم موږ د عوامو لپاره دا وکړي چې علم المصطلح دا څه ته ویل کیږي او اهمیت یې څه دی؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، علم المصطلح هو علم بقوانینه. دا یو علم دی په قوانینو سره چې دا بحث کوي د راوي او مروي نه، یعنی د سند او د متن نه. دا هغه علم دی چې د کار د سند سره دی او متن سره. سند هغه سلسله او زنجیر او کړۍ ده چې په هغې باندې موږ او تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسیږو، او متن یې هغه دی چې کم په حدیث کې کومه خبره بیان شوي. مثلا یو حدیث کې سند ذکر شوی دی، نبی علیه السلام ته خبره رسېدله، د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی انما الاعمال بالنیات، بس دا یې متن شو. اوس د دې علم اهمیت چې دې ته علم اصول الحدیث هم وایي، علم المصطلح هم ورته وایي، علم الاسناد هم ورته وایي، علم التحدیث هم ورته وایي، علم الجرح والتعدیل هم ورته وایي، علم الرجال هم ورته ویل کېږي. د دې اهمیت دا دی چې دا د دې امت خصیصه او صفت دی. دا سند مخکینو امتونو کې دا سندونه مددونه نه وو. عبدالله ابن مبارک رحمه الله فرمایي الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. دا سند دین دی. که چېرته په دین کې سند نه وی، ډېرې خبرې به خلکو په دین کې د دین په نوم باندې راننه ایستلی او هغه به دین نه وی. په دې وجه سفیان ثوری رحم الله فرمای الاسناد سلاح المؤمن. سند دا د مؤمن دپاره یو اسلحه ده. لکه څرنګه چې سړی د دشمن نه په اسلحه ځان ساتي، نو ته به د جانب مخالف نه په سند باندې خپل ځان ساتي. نو بیا سفیان ثوری رحم الله فرمای چې اذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. یو سړي سره سلاح نشته په څه جنګ کې؟ تا سره سند نشته، ته د مخالف مقابله په څه باندې کې؟ په دې وجه باندې د یحیی بن معین رحم الله بارک کې راځي چې هغه د مرګ په وخت کې چا ورته دا خبره کوله، وایي ستا اړه باندې څه ارمان دی؟ هغه ویل وایي ځان له کوري او اوچت څه نه دي، عالي څه نه دي. محترمو، د دې علم غټ اهمیت دا دی چې الله عز وجل قرآن کریم کې موږ او تاسو ته دا ویلی دی چې یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. الله وی تحقیق کوئ. دې علم کې تحقیق دی. دې علم ته چې کم طالب العلم او کم عالم راووته هغه به محققي. محقق معنی دا نه ده چې ډیر تفصیل او وضاحت کوي. بعضې خلک تحقیق دی ته وایي چې مثلا یو آیات کې 1 غنټه بحث کوي. دا تحقیق نه دی. تحقیق به داسې چې په 2 منټو کې وایي کوي، خو ته به د حدیث هغه تخریج پیژنې چې دا په کومو کتابونو کې راغلی دی، په کومو سندونو باندې راغلی دی او دا صحیح دی که ضعیف. نو دا علم د انسان محقق جوړوي.
بیا به تا کې دا تمیز وي چې ته صحیح او ضعیف حدیث پیژنې، بیا به ته حدیث او غیر حدیث پیژنې، بیا به خلکو ته ضعاف او اسرائیلیات دا نه بیانې، بیا به ته ناسخ او منسوخ پیژنې، بیا به ستا کتاب او ستا بیان د ضعاف او د اسرائیلیات او د دې هر څه نه به خالي. نو دا فایده د دې علم ده چې کله د دې علم سره چا تعلق ساته نو داسې انسان به د الله په فضل سره هوښیار او زیرک او محقق ولو که د خلکو په نظر باندې به دا یو ساده ښکاري، خو په منځ کې به دا داسې انسان وي چې د هره خبره دا به داسې لکه د کاڼي کرښه. شیخ صاحب اصول الحدیث علم الحدیث مونږ بیانو، مقلدین یو اعتراض کوي چې تاسو ټول عمر تقلید بیانوي چې لکه تقلید نشته په شریعت کې، وایي تاسو چې وایي چې حدثنا فلان او قال فلان وایي لکه ته هم تقلید کې دا محدث چې دا حدیث راوړی وي تاسو سره ملاقات کړی دی هغه چې سند ذکر کړ تا تقلید وکړو، نو آیا دا حدیث سند منودل یا حدیث منودل دا تقلید دی؟ اصل مسله دا د زمونږ مقلدین تقلید کوي خو بهتره د تقلید په تعریف نه پیږي، نه په معنا پوهېږي، هسې بس صرف تقلید په دې وجه بعضې مقلدین دا اعتراض هم کوي ښځه چې تاله چې برابروي یا دله ډوډۍ پخوي یا دله جامې انځوي دا خو هم ته د ښځې تقلید کوي، یعنې دا هم غریب نه پېژني چې اوس تقلید څه ته وایي. دې غریبانان اصل کې د تقلید په تعریف باندې صحیح ځان نه دی پوه کړی. هلکه تقلید خو دې ته ویل کېږي د چا یو خبره بې دلیله منل. دا موږ چې په دین کې سند منو دا خو موږ ته قرآن او حدیث ویلی دي، دا چې موږ ویو چې دا راوي صحیح دی دا ضعیف دی دا موږ ته الله او رسول ویلی دي او د هغه په تابعدارۍ کې موږ دا منو. دا وجه ده د دې خلکو د دې مقلدینو اکثرو ټول به نه یادو خو اکثر د دې غریبانانو تعلق چې دی د قرآن او حدیث یا د علم حدیث سره نه، ځکه د علم حدیث دا یو خصیصه او امتیاز او میزه د اهل الحدیثو ده، هغوی دې سره بلد دي، خو دا خلک د سره د کتابونو طرف ته راځي نه. که چېرته دې کتابونو ته رال نو الحمدلله د اصول حدیثو په کتابونو کې چې هغه په نوم د علم الرجال لیکل شوي دي په دې کې مستقل بابونه دي چې مشروعیت الجرح والتعدیل من الکتاب والسنة والاجماع په دې نوم باندې بیا په دې کې ډېر دلایل راوړي په دې یعنی په اثبات د جرح او تعدیل چې د هغه نه ځاسې مشت نمونه خروار یو څو دلایل ذکر کوم. هغه د اولنې آیات د سورة حجرات دا آیات دی چې یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. الله موږ ته حکم په تحقیق باندې کړی، یعنی زموږ شریعت موږ ته دا ویلی دي چې کله یو سړی عدل و او هغه تا ته یو خبر راوړه مسلمان و او سره منه، او چې کله یو سړی فاسق دی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا د فاسق خبره هغه به مردودي. سورة طلاق کې الله عز وجل فرمایي واشهدوا ذوی عدل منکم، الله وی دوه د عدل خاوندان تاسو ګواه کړئ. نو ګوره دا ګواهي په شریعت کې ورکول خیر هم دی که نه، دا اوس موږ ته الله او رسول ویلی دي. نو چې الله او رسول یو خبره موږ ته ویلي چې داسې یو مسلمان تا ته یو خبره وکړي نو د مسلمان خبره به ته منې تر هغې چې هغه کې فسق نه و، تر هغې چې هغه کې یو عیب نه و، په هغه باندې یوه جرحه نه وه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی ولیده وړاندې ولاړ و، حدیث د صحیح البخاري دی، نبی علیه السلام وفرمایلی وایي بئس اخو العشیره یا بئس ابن العشیره، ډېر بد سړی دی. و چې کله راغی بیا ته نبي صلی الله علیه وسلم ورته خبرې نرمې کړې، اوږد حدیث دی. نو د دې حدیث د لاندې امام حاکم رحم الله علوم الحدیث کې په دې باندې باب راوړی دی چې دا حدیث دلیل دی په دې خبره باندې چې جرحه کولی شي تر. دارنګه فاطمه رضی الله عنها نبی صلی الله علیه وسلم ته راله، ورته وی فرمایل یا رسول الله ما باندې ابوالجهم او معاویه جرګه کړله، زه کوم یو سره نکاح وکم؟ نبی علیه السلام ته وفرمایل وی هر چې ابوالجهم دی فضراب للنساء، دا ښځې ډېرې وایي جرح یې پرې وکړه. معاویه چې دی وایي دا صعلوک لا مال له، غریب دی. اسامه چې دی وایي دا ښه دی. د دې حدیث نه علماو د دې استدلال کړی. دارنګه د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه په باره کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان عبد الله رجل صالح، ګوره تر تعدیل یې وکړه. نو دا علم اصل کې ټول مستنبت د قرآن او سنت نه دی. الحمدلله دې کې چې مثلا ډېر خلک په موږ دا اعتراض کوي مقلدین چې تاسو صحیح حدیث کې 15 شرطونه دي چې اتصال السند دی او
ورسره رواتو به عدول او ضابطین یو شذوذ به نه یو ورسره علت به پکې نه وي دا شروط راته وښیي. الحمدلله د دې هر شرط دپاره دلیل شته خو اوس دا موقع د دې نه ده چې سړی هغه دلایل ټول بیان کړي. جزاک الله. محترم ورور لکه شیخ صاحب چې وضاحت وکړو چې دا حدیث چې موږ منو داسې نه منو لکه امام بخاري چې ذکر کړي چې لکه زه فکر کوم چې رفولیدین شته موږ یې منو هلته سند هغه ذکر کړي. شیخ مقصد ستاسو هم دا دی چې که سند نه وي نو بلکل د هغوی خبره موږ نه منله. جزاک الله شیخ صاحب. شیخ صاحب بل سوال لا دی چې په ضعیف حدیث باندې عمل کول څنګه دي؟ بعضې خلک وایي چې په فضایلو کې بیانولی شي، بعضې وایي چې دا شرطونه ورته دي، دا څنګه دې باندې عمل شته که نه؟ ضعیف حدیث باندې عمل کول دی کې د علماو اختلاف دی، لیکن جمهور علما دا وایي چې ضعیف حدیث په باب د فضایلو کې بیانولی شي. د فضایلو نه بغیر په مسایلو او احکامو کې نشي بیانولی. په فضایلو کې او هغه هم په 3 شرطونو سره چې علامه ابن حجر رحمه الله د هغه 3 شرطونو وضاحت کړی دی. اولنی شرط دا دی چې ضعف به شدید نه وي، یعنی دا راوي به داسې سخت ضعیف نه وي. سخت ضعیف دا چې یو راوي دی هغه مجهول دی، مبهم دی، څوک یې نه پیژني، یا یو راوي دی چې هغه دروغجن دی یا متهم بالکذب په دروغ و بدنام دی، داسې روات به پکې نه وي. نو یو شرط پکې دا دی. او دویم شرط دا دی چې دا به لاندې د یو اصل معمول به نه، یعنی مسله به په صحیح حدیث ثابتي، ته به ورله فضیلت د ضعیف حدیث باندې بیان کړي. او دریم نمبر کې دا چې ته به په دې باندې په وخت د عمل کې عقیده د احتیاط ساتې، عقیده د ثبوت به پې نه ساتې چې یاره دا د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث دی، بلکې احتیاط به کې او په دې باندې به دعوت نه کې. او د دې 3 واړه شرطونو خلاف نن زمونږ اکثره خلک کوي چې هغې او خاص کر د تبلیغي حضرات چې دیو به په باب د فضایلو کې سخت شدید ضعیف حدیث هغه بیانوي. که څه دې ورته ویلې تا ته ویله که فضایلو کې خو ضعیف حدیث قبلېدلی شي. دویمه خبره دا ده چې په فضایلو باندې دیو احکام ثابتوي. نو که ته ورته دا خبره وکړې چې هلکه دا ولې وایي فضایلو کې بیانولی شي، نو فضایلو کې بیانولی شي، دا خو ته پې حکم ثابتې. او دریم دا چې مطلب په هغې باندې به دعوت او تشهیر به د هغې نه کوي. او زمونږ او ستاسو د دې وخت چې کوم تبلیغي حضرات دي هغه ټول دعوت په دې ضعافو باندې کوي، هغه صحیح دي بلکل پاتې. جزاک الله شیخ صاحب. شیخ صاحب بل سوال لا دی چې آیا خبر واحد دا حجت دی که نه؟ دا ظني دي لکه احناف چې وایي د ظني خبره هم عوامو ته که وضاحت وشي دا ظني څه ته ویل کېږي او دا حجت دی که نه؟ حجت څه معنی؟ دا خبر واحد او یا متواتر اولا دا اصطلاح یاده کوي. د صحابه کرامو د زمانې نه واخله، د هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانې نه والا تر صحابه او بیا تر تابعینو ان تر معتزله پورې چې دا واصل ابن عطا ورته وایي دا د دې معتزله مشر و، د حسن بصري رحم الله د مجلس نه جدا شوی، په دې وجه دې ته معتزله وایي. تر دغه وخته پورې د ټولو اتفاق دا دی چې حدیث ټول یقیني دي. ظني معنی ګماني شکی او یقین معنی خو د یقین ده. نو تر دغه زمانې پورې چا دا خبره نه کوله چې یاره حدیث متواتر یقیني دی او اخبار احاد چې دی هغه ظني دي. د دې نه وروسته دا واصل ابن عطا دا اصطلاح ایجاد کړله د معتزله او دی په مسلمانانو کې راننه ایستله. او چې کله مسلمانانو کې راننه ایستله نو خلکو د دې نه ډېر غلطې فایدې واغستلې، لکه قدریو او ورسره روافضو منکرینو د حدیثو د دینه غلطه فایده څنګه واغسته؟ هغوی دا چې یو خبره به قرآن کریم کې راغلی، مثلا قرآن کریم کې راغلی الله عز وجل فرمایي چې کله قرآن لوستلی کېږي نو تاسو غلی شئ لعلکم ترحمون چې رحم در باندې وشي. او حدیث کې راغلی چې لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، بغیر د فاتحې نه مونځ نه کېږي. نو دیو تا ته څه وایي وګوره قرآن کې راغلی غلی به ودرېږي او حدیث کې راغلی فاتحه به وایي دا حدیث د قرآن خلاف شو. خو چې د قرآن خلاف شو څه به کوو؟ قرآن یقیني دی او دا حدیث چې دی ظني دی، شکی دی. نو بس په دې باندې ایسته حدیث وغورځوي او بس موږ په قرآن باندې عمل کوو. او په دې قاعده باندې په زرهاو حدیث د منځه غورځولي دي.
او دا قاعده نن زمونږ په د احناف او حضراتو کې هم راننوتې ده. دا د هغه معتزله ایجاد دی. اصل کې د حدیثو کې دا تقسیم جوړول چې یاره دا اخبار متواتره دي او دا اخبار احاد دي، دا تقسیم موږ مسلمانانو کې د دې معتزله نه راننوتې دی. معتزله او د واصل ابن عطا او د دې مرګرو چې کله دا اصطلاحګانې ایجاد کړې مسلمانانو کې راننه ایستې او څه وخت الله په دې باندې د مسلمانانو غلبه راوسته او په دې کوته دا وشوه او دا تاسو نه شلو. نو دی که چې دا کم معتزله او دا وتښتېدل، څه شوافعو کې ننوتل او څه په احنافو کې ننوتل، ډېر په دیو کې ورننوتل، احناف او شوافعو کې. نو هلته به ځان داسې معرفي کوو چې زه حنفي یم، زه شافعي، منځ کې به معتزلي وو. نو د هغې نه په دې مذهبونو کې دغه مسله راننه ایستله. په دې وجه باندې جمهور علما هغې دا وایي چې اخبار احاد چې دی دا خو مفید د ژوند دي، یعنې شکي دي، یقیني نه دي. خو بل طرف ته چې کم محققین علما دي، اهل الحدیث دي، او په احنافو کې او په شوافعو کې، په مالکیانو کې، په حنبلیانو کې چې کم محققین دي، نو هغې دا وایي چې نه، اخبار احاد دا مفید د یقین دي، اخبار احاد دا مفید د یقین دي. دی دا وایي چې اخبار احاد کله محتب بالقرائن او د یو ثقه سړي خبري، نو په دې باندې به بالکل عمل کېدلی شي، که دا په باب د احکامو کې او که دا په باب د عباداتو کې او که په حلال او حرامو کې، که په هر څه کې، نو په دې باندې به عمل کېدلی شي. په دې وجه اصل مسله دا ده چې د حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د رسول الله نه په صحیح سند ثابت شه، نو بس دا یقیني دي او دا قابل د عمل دي او قابل د حجت دي، یعنی په دې دلیل نیولی شي. د الاحکام په نوم باندې یو کتاب دی د علامه ابن حزم، هغه په دې باندې دلته ډېر دلایل په دې خبره باندې راوړلي چې اخبار احاد مفید د یقین دي، دا یقیني دي، یعنی شکی نه دي. ګوره یو خبره، دویم دا چې په دې استدلال کولی شي. بیا هغه دلایل راوړي، وایي تاسو دې دلایلو ته وګورئ چې نبی صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل رضی الله عنه یمن ته لیږه د داعی په حیثیت، ولې دا خبرې واحد نه؟ نبی علیہ السلام چې ابو موسی اشعری رضی الله عنه زبید مقام ته لیږه، ولې دا خبرې واحد نه؟ نبی علیہ السلام چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د حاجیانو امیر مقرر کړی او را لیږی، ولې دا خبرې واحد نه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې علی رضی الله عنه یمن ته لیږه د قاضي او د داعی په حیثیت باندې، دا خبرې واحد نه؟ ولې دا نبی علیہ السلام چې د الله عز وجل له طرفه پیغمبر مقرر شو، دا خبرې واحد نه؟ دا جبرائیل امین چې د الله له طرفه وحی راوړله رسول الله ته، دا خبرې واحد نه؟ نو خبرې واحد چې کله یو ثقه سړی خبر ورکوي، نو دې کې هیڅ ځوان او شک نشته، بلکې دا خبره به یقیني وي. بلکې دا څه کې چې د الکفایه فی علم الروایه کې خطیب بغدادي رحم الله فرمایي، وی واجمع اهل العلم، د علماو په دې باندې اجماع ده چې لا يقبل الخبر الا عن عدل، خبر به نشي قبل مگر د عدل نه، چې یو عدل او یو ثقه سړي مسلمان یو خبره وکړه بس دا قبوله ده موږ او تاسو ته. نو زموږ او تاسو خلک په دې اصطلاح نه پوهېږي، عوام، او بس بالمقابل دا خبره موږ بار بار اړو چې لکه خبرې واحد ځواني دی، نور پې پوهېږي نه چې لکه ځواني څه معنی ده، او حالانکې دا انکار حدیث ته یو دروازه کولاولي. محترم ناظرینو، لکه شیخ صاحب چې وضاحت وکړو د ځواني معنی ځان پوهېږي، ځواني څه ته دوی داسې وایي دا حدیث خو د نبي علیه السلام نه نقل دی، خو کیدای شي صحابه په دې کې خطا شوي. مقصد یې دا دی، مثال لکه مغیره ابن شعبه نه نقل دی مسح په امامه باندې، وایي نه کې دا نبي صلی الله علیه وسلم مسح کوله، هغه امامه نقل کنه. ځواني معنی دا ده، دا صحابه باره کې غټه او ګستاخي ده، دې نه خبرې نه ځان ساتل پکار دي. بل شیخ صاحب سوال دا دی چې یو طالب علم دی، هغه د علم حاصلوي، کوم آداب لازمي دي چې هغه ځان سره خیال وساتي چې لکه مصطلح علم کې مهارت حاصلوم او دغه دا کارونه باید زه وکړم؟ کم طالب العلم چې د علم الحدیث مینوالي او د طلب کوي او دا غواړي چې د علم کې زه مهارت حاصل کړم، نو علماو د دې دپاره ډېر آداب لیکلي دي. زه به مختصر یو څو آداب تاسو ته ذکر کړم. یو اهم ادب اخلاص دی، چېرې تا کې اخلاص وي. اخلاص معنی څه ده؟ د الله رضا،
ستا غرض به دی چې زه به دا علم زده کوم په دې به اول خپل عمل کوم بیا به د مسلمانانو اصلاح کوم مسلمانانو ته به په دې باندې دعوت ورکوم ځکه انما الاعمال بالنیت دارومدار د عملونو په نیت سره دویم ادب د علم الحدیث د طالب العلم د پاره دا دی چې دا به وان یوقر مشایخه د خپلو استادانو عزت به کوي او د دې علم په زده کړه باندې به داسې نه کوي چې یو عالم ته سپک وګوري او یو عالم د خپل مرتبې نه په دې باندې لاندې راګزار کړي د دې کار نه به ځان ساتي ځکه زموږ بعضې طلاب العلمو کې دا خو یو عادت چې هغې یو دوه ټکي یاد کړي لږ په دې علم کې چې مثلا ضعیف او صحیح وپېژني نو که یو عالم و نو بیا به د هغه ډېره سپکوالی بیانوي پلانکې عالم دا خو په ټکي هم نه پوهېږي ما صحیح او ضعیف هم نشي جدا کولی بس صرف پسې لګوي ورولي داسې خبرې به نه کوي دغه علما زموږ مشران که چرته دا دې علم ته متوجه شو نو دا به د یحیی بن معین په شاني دا به د امام بخاري په شاني خو ځان له مسله ده الحمدلله اهل الحدیث بیا هم ډیر کوشش کوي خو انسان دې ضرور کېدای شي کله ته ضعیف حدیث بیان شي نو طریقه کار به دا نه چې ته د هغه حج وکړې او بدي بیانې بل ښه صفت د طالب العلم دپاره دا دی چې دا به د علم الحدیث طالب العلم به خپل وس او خپل طاقت د الله په بندګۍ کې خرج کوي دا به د رب العالمین عابدي امام احمد رحم الله فرمایي وایي ما کله د یو محدث په باره کې دا نه دی اورېدلی چې هغه د محدث وي او د تهجد پرېښي تهجد نو طالب العلم د علم الحدیث باید هغه کې عجزي او عابد انسان او ورسره د ده دپاره یو اهم ادب دا دی چې علم الحدیث د زده کړې دا مقصد نه دی چې په دې به موږ د قمقلو سره جنګونه کوو او په دې باندې به موږ د علماو سره جګړې کوو نه جګړې نه د علماو احترام کول د دې علم ډیرو خلکو غرض دا ګرځولی دی چې بس موږ او تاسو معمولي یو څو ټکي یاد کړو نو بیا به علماو ته ډېر سپک ګورو نه د علماو ډېر احترام او د هغې قدر کوله او بل اهم ادب د علم الحدیث د طالب العلم دپاره دا دی چې دا به په هر ځای کې د سنت طریقې اظهار کوي مثلا یو جماعت ته لاړ داسې به نه کوي چې هلته رپولیدیم پرېږدي په یېره چې یاره او به مې وایي خیر دی اوسه پیړه بیا ګرم کې یو ځای ته لاړه امین بالجهر به وایي یو بل بدعت کېده یو رسم و رواج کېده د هغه خلاف به کوي نو د سنت طریقو دعوت به کوي او د بدعاتو رد دا د علم الحدیث د طالب العلم دپاره ډیره ضروری ده دا یو څو مختصر آداب د طالب العلم او به خاص کر د علم حدیث د طالب العلم دپاره ضروری دي شیخ صاحب دې سره د علم و جرح و تعدیل کې یو کس دی هغه وایي زه مهارت حاصلوم طالب علم دی کومو کتابونو ته رجوع کړي یو او څنګه دی کې مهارت حاصل کړي طریقه به څنګه کم طالب العلم چې دا غواړي چې زه په علم الجرح و تعدیل کې علم الاسناد کې مهارت حاصل کړم نو د ټولو نه اولنۍ مسله دا ده چې دا به وخت ورکوي دې ته او دویم نمبر کې به همت خپل عالی ساتي د علم الحدیث داسې یو ملا یا داسې طالب نشي حاصلولی چې هغه ګیسي چې بس تنګېږي او تښتي د شیخ الباني رحم الله یو شاګرد دی هغه وایي شیخ الباني رحم الله په 40 ګنټو کې 18 غنټې مکتبې ته ورکولې او وایي ما کله کله وایي دا لیدلی دی چې 2 غنټې به یو المارۍ ته ولاړو یعنې داسې وخت به ورته ورکړي دا وخت غواړي خو اولا ابتدایي طلاب العلم چې دې کې شروع کوي نو باید د تذکره د ابن ملقین دا یاد کړي او د دې مختصره لفظي ترجمه او دا رنګ منظومة البیقونی او د هغه لفظي ترجمه ورسره نخبه د علامه ابن حجر چې په هغه باندې اوس د نزهة النظر شرح لیکل شوی ده دا یاد کړي او دا د عمر عبدالمنعم سلسله دا په دې باب کې ډیر یو مفیده سلسله ده چې دا یو کتاب هلته موږ سره هم دی د تیسیر دراسة الاسانید په نوم باندې دا یو ښایسته سلسله ده یو مصري عالم دی د شیخ عبدالله جودیع شاګرد دی
او د فن کې د ډیر کار کړی دی. د 2 سلسلې د کلی کړي دي، یو اول جز دی یو دویم دی، او اول کې چې د 6 کتابونه دي، نو دی په هر شاخ د دې باندې کار کړی دی. او د کمال دا دی چې د یو څخه عبارت آسان کړی دی، یو کار دا کړی. دویم د تمرین ډیر کړی دی او طالبانو ته به مشقونه ورکوي. نو کله چې یو استاد طلاب العلم ته دا شاګرد دا د کوي درس کوي او په دې دا تمارین حل کوي او بیا ورسره مزید نور تمارین ورکوي، نو یو طالب العلم به په اسانه باندې کولی شي چې د علم کې مخ په وړاندې باندې لاړ شي. شیخ صاحب بل یو سوال چې آیا په صحیحینو کې ضعیف حدیث ته بخاري او مسلم کې ضعیف حدیث پکې شته؟ دې باره کې هم کو وضاحت وشي. په صحیحینو کې د حدیثونو د تقسیم پیژندل پکار دی. زمونږ استاد ډېر خلک کاسي بس د صحیحینو نوم یې اورېدلی، نو په دې وجه باندې هغوی دې خبره کې خطا کېږي. دلته یو هغه حدیث دی چې دی په اصول الابواب کې راوړي، یعنی د باب په اصل کې راوړي. اصل د باب معنا اول دویم دا حدیث. نو دغه حدیثونه چې کوم دی په سند راوړي په دې کې بالکل ضعیف نشته، دا حدیثونه صحیح دي. دویم دیو په معلقاتو کې راوړي. معلق معنا هغه روایت چې امام بخاری یا امام مسلم به سند ذکر کوي. دا په صحیح البخاری کې 1441 معلقات دي، نو او په مسلم کې 14 دي. باید دا 1441 چې کوم د بخاری دي دا امام بخاری خپل به ته موصول کړي په سند ذکر کړي، سیوا د 115 چې هغه علامه ابن حجر ذکر کړي، او امام مسلم چې د هغه 14 کې 12 خپل موصول کړي، یو ته پاتې دي. دلته په دې کې دیو بعضی په صيغه د معلوم سره ذکر کوي، صيغه د جزم سره، داسې وي قال یا ذکر. نو کله چې په صيغه د معلوم ذکر کې په دې کې امام بخاری امام مسلم صحت د دې ته اشاره کوي چې یاره دا صحیح دی. او کله په صيغه د تمرین سره ذکر کوي قیل یا ذکر، نو دې کې اشاره ضعف د دې ته کوي چې یاره دا ضعیف دی. خو بیا هم هغه معنی بالته پرته وي، اما دې سند کې به ضعف وي خو معنی به هغه ځای کې پرته وي په صحیح حدیث کې. نو په دغه طریقه باندې معلقاتو کې خو هم هغوی خپله تعین کړی دی، یعنې ته داسې نشي ویلی چې ته راولګې ته چې یاره بخاري ته ضعیف نه دی ویلی زه ورته ضعیف یم، هغه به خپل هلته اشاره کړي. او بل متابعات و شواهدو کې هغې په هغې کې هم کله کله امام مسلم رحم الله هغه ضعاف راوړي، خو هغه داسې حدیث صحیح سند کې مسله وي. لکه امام مسلم رحم الله په صحیح مسلم کې د 14 نه بر ضعیف روات راوړي دي او د هغې روایت هغې پکې ذکر کړي دي، خو امغه روایت د امام مسلم سره په صحیح سند باندې موجودی. ابو زرع رحم الله د امام مسلم استاد، هغه په مسلم اعتراضونه کول چې د خلیقل الجامع الصحیح او ګوره په مسلم کې قطن بن نصير راوړی دی او احمد بن عیسی راوړی دی، دا خو ډېر غټ غټ افتونه دي. بیچا امام مسلم ته ویل هغه ویل ما خو سندي ویل چې ګنې دا سند صحیح دی، ما خو ویل حدیث صحیح دی، الجامع الصحیح دی، دا حدیث خو ما سره په صحیح سند موجود دی. خو زه چې دا د ضعیفانو په سند باندې ذکر کوم دې کې غرض څه شي وای دې کې زما غرض صرف په علو د سند ده، د دې ضعیف په سند باندې ما سره عالی او د ثقه په سند باندې نازلی، نور خو ما سره هلته هغه متن خو په صحیح سند باندې موجود دی، د ثقاتو برابر دی. په دې وجه ده کم منکرین د حدیثو یا هغه څوک چې د بخاري او د مسلم شان نه پیژني هغوی به راپاسېږي اکثره به دا خبرې کوي وګوره اگر مسلم کې هغه حدیث کې دلته قطن و نصیر راغلی او دا غټ ضعیف دی یا مثلا فلان راوي راغلی او دا راغلی او دا راغلی، نو دا امام مسلم رحم الله مقارنتن راوړي. خو دې غریبانان خو د امام بخاري او د امام مسلم په هغه کارکردګۍ او د هغوی په صناعت باندې او د هغوی د هغه شان نه خبر نه، نو په دې وجه د امت په شل خو اتفاق نه دی کړی کنه، د بخاری او مسلم باندې د ټول امت مسلمانانو اتفاق کړی، کاغه حنفی دی که شافعی دی که مالکی دی، دا زمونږ د پاره یو غټ حجت چې د ټول مسلمانانو په دې باندې اتفاق دی. او اوس د یو سړی راپاسېږي او هغه د بخاري مسلم باندې اعتراضونه کوي. او بله خبره ده د منکرین د حدیثو بخاري مسلم باندې ولې ورځي؟ اصل دا متفقون علیه کتابونه دي او مستند کتابونه دي، قوي کتابونه دي، نو دی دا وایي چې لکه بخاري مسلم هم د مزه نه وو نو بیا خو دا نور آسان دي، نو دی کوشش دغه دی. نو خلاصه دا چې بخاري مسلم کې چې کم حدیث په سند راغلی دي نو دی کې خو سره د سند هغه صحیح دي، خو کم چې په متابعات شواهدو کې نو هلته هم حدیث صحیح ولو که سند کې
څه مسلې جزاک الله. محترم ملګرو د شیخ صاحب مقصد دا دی چې په امام بخاري چې کوم معلقات نقل کړي هغه کې بعضې داسې چې سند یې نه ذکر کړی نو امام بخاري هغه حدیث متعلق وایي چې سند زه ذکر کوم هغه به صحیح حدیث وي که معلقات یا خو امام بخاري خپله هم وایي هغه کې ضعیف کېدلی شي. جزاک الله خیر شیخ صاحب. بارک الله فیک. Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio.